لیونی شوی داسې یم در پسې چرته چې ځې هلته کې ځم در پسې که ته منې او که نه یې منې یقین په رب وکړه چې مرم در پسې د داسې خوب تعبیر به سوي ملا چې وي خامارو یا لړم در پسې قربان بچیه شپه راغله ته چرته کې ګوټ په ګوټ ومې کتو چم در پسې او ټوپکه نن به د ایمان ګورمه نن مې راوړی دی قلم در پسې قربان منظر صاحب ټوپکه نن به د ایمان ګورمه نن مې راوړی دی قلم در پسې او رمیز نادانه ته خبرېږي که نه زڼکې مې وخوړلو سم در پسې زڼکې مې وخوړلو سم در پسې قربان بل کلام حاجی منظر صاحب وایي تا چې نوم زما پردو کې واچولو ځان مې هغه ورځ نه مړو کې واچولو قربان او ټوله شپه مې ځان پې ښه ډېر ګناهګار کړو یاد مې ستا یاره تسبو کې واچولو ډېره مننه او زړه مې بد شو اشنا ډېر په دې خبره چې رقیب دې په سړو کې واچولو ډېره مننه قربان او بس که که نه بس که را پخلا شه سر مې خپل درته په خپو کې واچولو ډېره مننه منظر صاحب ټوله شپه مې زمزمې ورته کولې غم د مینې مې نغمو کې واچولو او پرورو مې د سینې نه را بهر کړو پرورو مې د سینې نه را بهر کړو د زړه درد مې اوسویلو کې واچولو ډېره مننه او نن مې بیا د یار تصویر مخې ته کېښو نن مې بیا ځان په لمبو کې واچولو ډېره مننه او پوهه نه شولو اشنا رمیز نادانه ما په داسې اندېښنو کې واچولو ډېره مننه قربان په دغه انداز به دیم دې ټولو ملګرو ته غازي او تاسو ته ډالۍ وایي یار ته چې خندا نه کوم نو څه به کوم منظر صاحب یار ته چې خندا نه کوم نو څه به کوم درد ته چې ژړا نه کوم نو څه به کوم قربان او راولئ جانان مې سر ته کېنوئ رنځ له چې دوا نه کوم نو څه به کوم ډېره مننه او زه د پیغورونو پروا نه لرم پام چې د اشنا نه کوم نو څه به کوم مور مې په خندا کې رب ته وویل زوی ته چې دعا نه کوم نو څه به کوم مننه قربان او دلته کې بلها د ابلیس سرونه دي دلته چې ګناه نه کوم څه به کوم مننه وایي دلته کې بلها د ابلیس سرونه دي دلته چې ګناه نه کوم نو څه به کوم ټنګ ټکور ماښام د رمیز خوا کې اوس به هم ګډا نه کوم څه به کوم ډېره مننه